د پیازو اوبه د ویښتانو وده کولو کې مرسته کوي. ویښتان د انسان د ښکلا یوه مهمه برخه ده، نو ځکه باید پاملرنه ورته وشي او ښه پالنه یې وشي. د ښو او ښکلو ویښتانو پالنه کار غواړي. که غواړئ چې ویښتان مو ښه شي او ښه وځلېږي، دا کار ژر نه کېږي، وخت ته ضرورت لري. ګڼې لارې چارې شته چې د ښو ویښتانو له پاللو او لرلو سره مرسته کوي. یو یې هم د پیازو اوبه دي. د پیازو اوبه کولی شي مرسته وکړي چې ستاسو ویښتان په لږ وخت کې ښه نمو وکړي. همدارنګه دا چاره د ویښتو زر سپینېدو مخه هم نیسي. خو څه ډول کولی شو چې دا کار وکړو؟ د اړتیا وړ مواد: یو قاشوغه د پیاز اوبه او پاکه پنبه یا مالوچ. پنبه یا مالوچ د پیازو په اوبو کې ووایي چې لمده شي. بیا هڅه وکړئ چې دا پنبه د سر په ټول پوستکي ووهئ. کله چې ډاډه شوئ چې د سر په ټول پوستکي مو د پیازو اوبه وهلي دي، نو د 15 دقیقو څخه تر 1 ساعت پورې یې پرېږدئ. وروسته مو ویښتان په شامپو ووینځئ. د پیازو اوبه د سر د پوستکي د پارولو سبب کیږي، د وینې جریان دوران چټکوي او د ویښتو تغذیه ورسره زیاتیږي، چې په نتیجه کې ویښتان په طبیعي توګه تازه او ښکلي ښکاري. همدارنګه دا چاره د پوستکي د ستونزو مخه هم نیسي او ویښتان هم سموي. نو که غواړئ ویښتان مو ښایسته شي، اونۍ یا هفته کې یو ځل دا لارښود عملي کړئ. مننه.